गद्दार का जो यार है। د ډیره اسماعیل خان نه د اسلام آباد په مخه روان شوي د مسعود تحفظ مومنټ ځوانانو تیره شپه بنو ته د رارسېدو نه وروستو نن بنو کې لوی احتجاجي لاریون کړی چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو سټوډنټانو په زیات شمېر سره برخه اخیستې ده। د لاریون ګډونوالو په لاسونو کې پلیکارډونو باندې کراچۍ کې د پولیسو لخوا بې ګناه وژل شوي نقیب مسعود او د هغوی په وژنه کې کاکړ د کراچۍ د پولیسو SSP راو انور تصویرونه لګول شوي وو او ځای په ځای به یې د پښتون وژنې او راو انور پر ضد نارې هم لګولې۔ په دې موقع د لاریون یو مبارز غړي او مترقي لیکوال شهباز توریاني وایي د دې لاریون نه نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکول دي او نور نقیبان د تیارو وژلو ته نشو ورکولی۔ کومه خاموشي ده، دا خاموشي زموږ قاتل ده، دغه خاموشي موږ مړ کړي یو او دغه خاموشي په وجه باندې په موږ باندې هر څه کیږي، دې نه پس زیاتې موږ مزید له موږ نه خاموشي نه کیږي۔ موږ د نقیب چې کوم قاتل دی راو انور هغه سره عام پانسي غواړو، هغه د چې کوم د ماورای عدالت کیس کړی دا نقیب سره لومړی کیس نه دی، داسې په زرګونو پښتانه په کراچۍ کې وژلي دي۔ د مسعود تحفظ مومنټ مشر منظور احمد وایي د ډیره اسماعیل خان نه روان دغه احتجاج به د پښتنو د بیلابیلو ښارونو نه راتېراولی شي او د دویمې میاشتې په لومړۍ نیټه به اسلام آباد ته رسولی شي چې تر هغې به دوامدار وي څو د بې ګناه وژل شوي ځوان نقیب مسعود قاتل راو انور گرفتار کړی شوی نه وي۔ نقیب الله مسعود قاتلون هم ډېر واضح دي، په هغه باندې FIR هم درج شوی دی خو تر اوسه پورې نه دغه د نیولي شوي دي نه څه کېږي۔ موږ د هغې د پوره راووتلي چې موږ ټولې پښتنې علاقې ته ویر شي، دغه ته د یووالي پیغام ورکړي او 1 فروری ته په اسلام آباد شهید در نه شریکوي چې هغې مطالبات دا دي چې یو د نقیب الله شهید په کیس شي چې څوک هم ملوث دي هغه ټول د پانسي شي، هغې ته ټول ته پانسي ورکړله شي، بې ګناه په ماورای عدالت قتل عام شي، پښتانه قتل شوي شهیدون شوي دي، هغې ته د یو جوډیشل کمیشن جوړ شي، هغې غونډ او چې کوم لا پته دي هغه د ټرایل وشي۔ د مسعود تحفظ مومنټ ځوانان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود قتلانو ته د سزا ورکړل شي او په کراچۍ کې چې کم پښتانه ورونه میشته دي هغې ته د هم په مکمله توګه تحفظ ورکړی شي۔ ګوهر وزیر، خیبر نیوز، بنو۔